السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه فیضان ولستاني یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو زما چې کوم نننی هغه ټاپک دی هغه د نیلم ګل، ریشم ګل او مسعود په باره کې دی. نو دا درې واړه چې دی نو تاسو په سټارټینګ کې د ورکوټ شان د کلیپ هم صحیح کو په دې کې دا درې واړه ولاړې دي او نیلم ګل او ریشم ګل خو لګي ډانس کوي او مسعود ورسره ولاړ دی. نو د دې چې دی نو ډېر ښکلی یو پلانینګ جوړېږي، یو ښکلی چې دی نو ډرامه یې جوړېږي او دوی چې کوم پروجیکټ باندې لګیا دي هغه پروجیکټ به انشاءالله ډېر زر کامیاب بشي. نو دوستانو د دې هغه پروجیکټ دی نو هغه ما مخکې هم دا خبره کړې اوس بیا زه تاسو ته کوم نوي دوستان به راغلي وي نو هغې له داسې ویډیو به نه کتلي نو هغې دپاره سپیشل دا ویډیو جوړوم. نو دوستانو د دې چې کوم نوی پروجیکټ دی هغه پروجیکټ یې دا دی، فاطمه ګل به ډېر زر به خپل کور ته به ځي، ولې چې دې ځل چې کوم نیلم ګل ته سبق میلو شوی دی، انتهایی ایکسپرټ کس دی، هغه ورسره میلو شوی دی نیلم ګل سره او نیلم ګل له یې ښه مشوره ورکړې ده. اول ته پخلا شه، نو دا پخلا شوه نو فاطمه ګل سره ناسته ویډیوز یې جوړه کړه او بیا یې مراد سره جوړه کړه. نو بیا دا خبره وکړه چې هلته کې زما دوه خویندې پاتې کېږي نو زه هغې کره زما نو مخامخ دی راشي نو دی سره بیا چې دی نو زما تعلقات خو خراب وي نو بیا ناسته پاسته نشته. خیر دې سره اول ټولو نه مخکې چې دی نو زه خپل تعلقات صحیح کړم نو دی بیا روغ وکړه نو زه به ورکره ځم نو شیطانت به کوم، علت به کوم، نو هغې دپاره چې دی نو دا پخلا شوه. نو پخلا شوې ده نو ورته ریکشه به وي چې کومې کنځلې فاطمه ګل نیلم ګل ته کړي دي او د مور هغه د خویندو هغه نو د هغې بدل اخیستلو ټایم اوس راغو. نو اوس ورته ښه ټایم میلو شوی دی. نو دلته کې چې دی نو نیلم ګل سره سات څوک ورکوي، یو خواته چې دی نو منصف دی، بل خواته مسعود دی او دا دوه خویندې د ریشم ګل او نادیه ګل دا ورسره میلو شوي دي. نو ګورې دوستانو دی چې دی نو ورسره نور څه کارونه کوي. نو بس دا ضروري میسج او پیغام و ما خپل دوستانو سره شیر کړم. که ویډیو کې ما نه څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر زر تاسو سره به په یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. دا خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان، والسلام.